آیا د واتس اپ بند شوی نمبر په هغې باندې موږ کولی شو چې بیرته واتس اپ فعال کړو او جوړ یې کړو؟ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو څنګه یاست؟ په دې هیله چې روغ جوړ به یاست. ملګرو نن مې تاسو ته یوه ډېره زبردست او جالبه ویډیو راوړې ده. په دې ویډیو کې زه به تاسو ته وښیم چې څنګه موږ د واتس اپ بند شوی نمبر بیرته خلاص کړو او فعال کړو او په هغې باندې واتس اپ د سره جوړ کړو. نو ملګرو اول دې سوال ته راځو چې ولې واتس اپ والا زمونږ نمبر بندوي او په هغې باندې موږ نشو کولی چې واتس اپ جوړ کړو. دا کار موږ سره ولې کیږي؟ نو ملګرو د دې یو څو لاملونه دي. د هغې لاملونو په اساس واتس اپ والا زمونږ نمبر بندوي او بیا نشو کولی موږ چې په هغې باندې واتس اپ جوړ کړو. نو ملګرو یو لامل دا هم دی چې مثلا تاسو په واتس اپ کې ډېر زیات ګروپونه جوین کړي وي. د تر ټولو څخه غټ لامل دی. نو په واتس اپ کې ډېر زیات ګروپونه نه جوین کوئ. او بل لامل دا هم کېدلی شي چې تاسو په واتس اپ کې ډېر زیات لینکونه شیر کوئ. نو ډېر زیات لینکونه به هم په واتس اپ کې نه شیر کوئ. او دریم لامل دا هم دی چې مثلا تاسو په واتس اپ کې آډیو شیونه یا ویډیو شیونه ډېر زیات خلکو سره شیر کوئ. نو دا کارونه به نه کوئ. چې دا کارونه مو ونه کړه نو ستاسو واتس اپ ته هیڅ خطره نشته ده او ستاسو واتس اپ به بالکل روغ او جوړ وي او هیڅ قسم ضرر به ورته نه رسیږي. نو ملګرو که چېرته دې دریو شیانو څخه یو شی هم تاسو مس کړ نو ستاسو واتس اپ ته خطره ده. یعنې ستاسو واتس اپ کېدلی شي چې واتس اپ والا یې در باندې بند کړي دغه نمبر. ښه ملګرو اوس دویم سوال ته راځو چې آیا موږ څخه یو وایلیشن یو خطا وشوله مثلا یا ډېر لینکونه هم شیر کړه یا بل څه نو زمونږ واتس اپ نمبر واتس اپ والا بند کړه په موږ باندې. نو آیا موږ کولی شو چې دغه نمبر بیرته خلاص کړو واتس اپ والا ته اپیل وکړو چې موږ به بیا دغه غلطي نه کوو؟ نو ملګرو همدغه ویډیو همدغه طریقه زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم چې موږ څنګه واتس اپ والا ته یو اپیل وکړو چې زمونږ واتس اپ نمبر بیرته خلاص کړه، موږ به دغه خطایي او دغه وایلیشن بیا نه کوو. نو ملګرو دا هم په یاد ولرئ که چېرته ستاسو دغه خطایي ډېره زیاته وه نو بیا واتس اپ والا ستاسو نمبر نشي خلاصولی او نه خلاصوي درته. او که چېرته دغه خطایي او دغه وایلیشن که چېرته لږ و یعنې د واتس اپ پالیسي زیاته خلاف ورزي نه وه کړې د ستاسو وایلیشن نو بیا واتس اپ والا ستاسو نمبر به 4 ساعتو دننه خلاص کړي. او که چېرته 4 ساعته نه وي بیا 2 یا 3 ورځې پس حتما درته جواب درکوي. صحیح شو؟ یا درته خلاصوي یا درته وایي چې نه تاسو ډېر وایلیشن او ډېر خلاف ورزي کړې ده نو موږ نشو کولی چې ستاسو نمبر بیرته خلاص کړو. نو ملګرو ویډیو پوره وګورئ. زه چې څه کوم هماغه شانتې وکړئ. یو ځای هم درڅخه پاتې نه شي نو داسې نه زه یو ځای کلیک کوم او تاسو بل ځای باندې کلیک کوئ نو داسې بیا ستاسو واتس اپ نمبر نه خلاصېږي. نو ملګرو اوس راځم د ویډیو په طرف او ویډیو درته شروع کوم. د ویډیو ښه دقیق وګورئ. د ویډیو کتلو څخه مخکې زموږ چینل سبسکرایب خوا ته د ګنټې په نښان کلیک کړئ. نو ملګرو د ټولو څخه اول به تاسو داسې وکړئ خپل موبایل کې به یو واتس اپ خلاص کړئ. نو زه دغه واتس اپ خلاصوم. نو دلته به تاسو هغه نمبر ولیکئ چې کوم نمبر بند شوی ده ستاسو. نو زما دغه یو نمبر ده د ملګري مې نو دا ما ولیکه. دی نه وروسته به په نیکسټ باندې کلیک کوئ او دې څخه به یو سکرین شاټ واخلئ دغه ځای څخه. چې سکرین شاټ مو واخیسته بیا به تاسو په دې سپورټ په دې باندې کلیک کوئ. صحیح شو؟ نو بیا په دې مثبت علامې باندې کلیک کوئ او هغه سکرین شاټ به د ګالري څخه راواخلئ. صحیح شو ملګرو؟ زه اوس هغه سکرین شاټ راخلم د ګالري څخه. نو دا د ما هغه سکرین شاټ راواخیسته د ګالري څخه او دغه بره ځای کې دغه لیکل زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم یا د خپل سایټ لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم. د هغې څخه را کاپي کړئ او د لاندې ځای کې خپل نمبر ورته ولیکئ. صحیح ده؟ نو هغه نمبر چې لیکل شوی ده د هغې په ځای کې خپل نمبر ولیکئ. صحیح شو ملګرو؟ نو د دې نمبر په ځای کې به تاسو خپل نمبر ولیکئ. نو دغه نمبر زه انشاءالله تاسو ته خلاصوم. دې نه وروسته به تاسو په دې نیکسټ باندې کلیک کوئ. نو ملګرو چې په نیکسټ باندې مو کلیک نو تاسو ته به دغه شان صفحه راشي. بیا به دغه لاندې دس ډوزنټ په دغه شین خط باندې کلیک کوئ او بیا په جی ایمیل باندې کلیک کوئ. صحیح شو ملګرو؟ نو ستاسو ټول ډیټیلز او ټول معلومات به دلته راواخلي او بیا به تاسو په دې سینډ آپشن باندې کلیک کوئ. نو ملګرو چې په سینډ آپشن باندې مو کلیک کړ دې نه وروسته اوس موږ خپل جی ایمیل خلاصو او ګورو چې زموږ دغه
اپیل واتس اپ والا ته تللی دی او کنه په دغه دریو کرښو باندې کلیک کوو په سینډ آپشن باندې کلیک کوو نو دغه د ملګرو تاسو خپله وګورئ چې زمونږ اپیل واتس اپ کمپنۍ ته ورغلی ده نو ملګرو دغه ده تاسو خپله وګورئ ټول معلومات پکې لیکل شوي دي ستاسو د موبایل سکرین شاټ هر څه لیکل شوي نو همدغه وخت کې تاسو ته به یو میسج راسي د واتس اپ لخوا نو ملګرو په دې کې تاسو ته لیکل شوي دي چې ستاسو دغه اپیل او کم دغه عرض چې تاسو کړی ده دا موږ ته راورسېده نو ملګرو دغلته صریح لیکلي دي چې ستاسو اپیل موږ ته راورسېده او موږ به تاسو ته زر جواب درکو نو اول خو کېدای شي 40 ساعته دننه تاسو ته جواب درکړي او که نه شو بیا 3 یا 4 ورځې حتما پکې لګېږي نو ملګرو نمبر تاسو ولیدئ همدغه نمبر به تاسو ته لایف خلاصوم نو ملګرو اوس 4 ساعته پس 4 ساعتو دننه ما ته واتس اپ والا یو بل میسج وکړ نو دغه د زه تاسو ته خلاصوم د څه شی میسج وکړ نو ملګرو په دې میسج کې ما ته لیکلي دي چې تاسو کوم اپیل کړی نو ستاسو واتس اپ نمبر منګه د هغې اپیل په واسطه خلاص کړه یعنی تاسو چې کوم میسج منګه ته رالیږلو چې منګه به بیا دغه غلطیانې نه کوو نو د هغې په اساس منګه ستاسو نمبر خلاص کړه نو ملګرو اوس راځم همغه نمبر تاسو سره لایف شریکوم چې اوس منګه واتس اپ پې جوړوی شو او که نه نو ملګرو نمبر وګورئ همغه 1405 دی نو دې نه وروسته په نیکسټ باندې کلیک کوم نو ملګرو دا تاسو خپله وګورئ چې په دې باندې اوس موږ کولی شو چې واتس اپ جوړ کړو نو ملګرو یو ځل بیرته هغه کوم چې ستاسو تسلي دپاره همدغه نمبر دی وګورئ نیکسټ باندې بیا کلیک کوم نو دا دی موږ کولی شو چې په دې باندې اوس واتس اپ جوړ کړو نو ملګرو دا د نن ورځې ویډیو چې څنګه موږ واتس اپ نمبر د واتس اپ بند شوی نمبر خلاص کړو بیرته په هغې باندې واتس اپ دوباره فعاله کړو ملګرو تاسو خپله ولیدل لایف هر څه ما تاسو ته وکړو یو ځای مې هم تاسو ته سکپ نه کړ هغه واتس اپ چې فعال کړ هغه مې هم تاسو ته وښوده چې څنګه ما ته خلاص کړ او څو ساعته پسې خلاص کړ نو ملګرو که چېرته ویډیو مو خوښه شوې نو ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور ملګري هم ته استفاده وکړي او چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ تر بلې ویډیو مو په الله